د ګیس او د بجلي نن اخري تاریخ او تقریبا 1 بجه وه موږ ته ایله خلک لاړل جمعې ټایم په دغه ټایم کې 2 کسان راغله یو ځای تماچه وه یو ځای کامیان وو 2 کسانو بس دواړه راغله یو راباندې تماچه کېښوه خولۍ راته بنده کړه چې اواز ونه کړي او بل پیسې واخیستې هغه د ګاز کوله وکړه پیسې چې څومره ټولې راټولې کړو په ما باندې دا ګزار یې وکړو او تلو بیا دا څومره پیسې تاسو نه یوړې؟ دا تقریبا 6.5 लाख रुपये 6.5 लाख रुपये یوړې لاست ډیټ او دا به څه ټیم تقریبا دا 1 بجه د ورځې 1 بجه وه او 1 بجه او دلته کې دغه ټیم دکانونه څوک موجود نه وو نو ټول جمع ټیم موږ ټیم نو موږ ټول چلی ساړه کې هغې فایده اخیستې ریپورټ مو کړی ریپورټ لاړو بس څنګه چې عام کاروایي بس وبشي ولا کاته ریسپانس تاسو ته ملاو نشي صرف وبشي ولا خبره وه تاسو څه مطالبه کوئ ځکه چې په دې لنډو 3 ورځو کې دا 5م کې شو چې راځي خلک وهي ټکوي او دا افسر بالا نه د دې نه دقه اپلیږي ما جوړه ما دقه په بل کې 2 روپے 2.5 روپے خپل راګي مال خو ډېر څه نشته او پاره کې 6.5 लाख रुपए د خلکو نه بل کم نه پوره کوم زه دې ته ریانم لکه دا خلکو بلونه تاسو راغونډ کړي وو دا مال بانک جمع کولی سما دا روډ دی او دا چې کاندې نو ډېر راځي یا دې بانک وړي پیسې تاسو خپل معذور یې خپل دې څه بل ما او الټا پولیس والا ما ته وایي چې ته معذور یې ته دکان ولې کې وي ته کور کې نه نو زه خیرات زکات ته نیم نه زه خو الحمدلله الله تعالی فضل له خپل مهنت مزدوري کوم زه چا نه خیرات نه غواړم سماله پولیس والا مو یې رسد کور کې نو سم راته وي چې دکان بند کو کور کې نه نو کور کې نه رزق الله تعالی ورکوي انسان خو نه ورکوي خو سم منډه کړه خو وو سو خپل اسونه کوو نه بس خدای دا کوي لکه مطلب دماغ کې کشکول واجو کې نه خیرات زکات نه څنګه هم غلط الله تعالی خدا نه اخره کې تاسو د حکومت نه څه مطالبه کوئ الله وکړه کوړی کې حالات دومره بدتر دي چې تیر دی روزونه دی خو ډاکې شوکې وال کټکول دقه دي نه پولیس والا ته پوښ کوي نه چې کاندې نه زمو زه دا کوړوال نه اپیل کوم چې دی روزي زما دا هر یو کوړی ماشوم نه مشر نه دا اپیل دی چې روزه په دې باره کې نن ما سره شوي دي الله دې نه کې سبا تاسو سره وي بیا به څه کوئ تقریبا 6.5 लाख रुपए دا هغه چې کاندې نه هغه پیسې دلته نوچته کې او په ما باندې گزارې مو کو په دغه تماشا باندې او لاړل زه بیا چې کاندې پولیس والا ته مې رنګ وکړو هغه یې رالل هغه یې جمع وکړه ما نه تپوسونه وکړل ما ورته هر څه وي بیا ما ته وایي چې تاسو ته لاړ شه تاڼې ته FIR دپاره لاړم نو یو عام روزنامچه باندې ما نه دستخط واخیسته او SHO صاحب چې راغی هغه ما ته وایي چې څنګه چلو ما یې دا طریقه دا واردات شوي دي نو ما ته وایي چې تا دکان کې دومره پیسو بل نه تاسو څنګه مې راشه ما بل نه وره او خپل اندازه لګي او تاسو دا 6.5 लाख रुपए بل نه کم نه راغلی او دې نه علاوه چې کاندې نو ما ته وایي چې ته معذوره سړی ته کور کې نه ته دکان څه تکي او هغې نه پاسه کاندې نه بس هغه لاړو بس دغه بهال راغو خپل په دغه دکان کې کنه سو الټا راته دا وایي چې دکان 3 ورځې دکان بند کا څو دنه تاسو کمیډیا والا راځي بچا ته حق مکا دا الله پاسره نه شو نو او